د هندۍ لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د پارلمان اوسنی وکیل ګوتم ګمبیر ورک دی. د هند کرکټ لوبډلې پخوانی توپوهونکی او په ډیلي کې د بهارتیا جنتا ګوند د پارلمان غړی ګوتم ګمبیر د ورکېدو انځورونه لګول شوي دي. په دغه انځورونو یا بینرونو باندې لیکل شوي دي: آیا تاسو دا لیدلی دی؟ په وروستي ځل دا په انډور کې د ځلوبیو د خوړلو پر مهال لیدل شوی دی. ټوله ډیلي په لټه کې ده. د یادولو دا چې ګوتم ګمبیر د نومبر په 15مه نیټه په ډیلي کې د ککړې هوا په تړاو پارلمان د یوې کمیټې په غونډه کې ګډون نه و کړی. له هغه وروسته د پارلماني کمیټې دغه غونډه لغوه شوه. ځانګړې خبره دا وه چې په 9 غړو کې یوازې 4 غړي دغه غونډې لپاره راغلي وو. دغه غونډې ته د نورو 15 پارلماني غړو د نه ورتګ له امله دغه غونډه لغوه شوه او وویل شول چې یاده غونډه د نومبر په 20مه نیټه ترسره شي. د بهارتیا جنتا ګوند یا جی پی بي د پارلمان غړی او د هندۍ کرکټ لوبډلې پخوانی توپوهونکی ګوتم ګمبیر په دغه غونډه کې ګډون نه و کړی تر سختو نیوکو لاندې دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم خلک په هغه باندې نیوکې کوي. خلک وایي چې د ډیلي خلک له سختي او بدې ککړې هوا سره په جنگ دي او ګوتم ګمبیر بیا په یوه دومره مهمه غونډه کې ګډون نه کوي او بېغمه ګرځي ځلوبۍ خوري. په ډیلي کې ځایي حکومت د عام ادمي ګوند سره دی چې هغوی هم په ګوتم ګمبیر باندې سختې نیوکې کړي دي. هغه وایي چې د بهارتیا جنتا ګوند د ککړې هوا په اړه غونډه راوبلله خو د هغوی خپل خلک هم دغه غونډې ته ورنه رغلل. هغه زیاته کړه چې د پارلمان غړی ګوتم ګمبیر په ټویټر باندې خو د خلکو نصیحتونه کوي خو په همدغه غونډه کې ګډون ونه کړ.